زموږ ګرد خلک د قرآن عظیم شان په دې برکت باندې پوهیږي چې په دې قرآن کې الله رب العزت شفا ایښې ده. او رښتیا خبره ده، د قرآن عظیم شان یو برکت دا هم دی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. دا رب العزت په دې خپل عظیم کلام کتاب الله په قرآن عظیم شان کې آیات شریف دی الله پکې فرمایلی دي، و په دې کلام کې شفا پرته ده. شفا کې پرته ده چې د مرګ ما سوا څه چې مرضونه دي د هغو لپاره دا شفا کېدلی شي. د ظاهري او د باطني د انسان بدن هم په جوړېږي، خدای نکړ د انسان یو مریض سره مخامخ شي، د انسان د باطن لپاره هم په دې کې شفا ده. کله چې موږ په دې قرآن سره خلاص، موږ د حسد نه خلاصي، موږ د دنیا د محبت نه خلاصي، موږ باندې د دنیا مقصد پیژني، په موږ باندې د خپل ژوند مقصد پیژني او داسې نور. دا خو یو برکت دی د قرآن کریم. د دې نه بغیر خو نور هم برکتونه په دې قرآن کې الله رب العزت ایښي دي. الله څو ځله په قرآن کې ویلي دي وهذا کتاب انزلناه مبارک. الله وایي دا ډېر د برکت کتاب دی. کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وایي دا خو ډېر د برکت کتاب دی. نو نور برکتونه یې چې هغه به موږ کله زده کوو او هغه به موږ کله سوچ ورته کوو چې دغه برکتونه هم موږ ته نصیب شي، چې هغه برکتونه تر دې لوی لوی برکتونه دي. دا برکتونه به په هغه کې خود به خود راځي. په قرآن عظیم شان کې شفا پرته ده، په معصوره دعاګانو کې او معصوره اذکارو کې، د قرآن په هر صورت کې او په هر آیات کې. په خپله د سورې فاتحې یو نوم صورت شفا هم دی، نوم یې دی صورت شفا. نبی علیه السلام مبارک په خپله فرمایي چې د دغه صورت د مرګ نه بغیر د هرې مریضۍ لپاره دا شافي دی، شفا ترې حاصلېدلی شي. خو زما ګرانو عزتمندو ورونو، دوستانو، درنو ملګرو، هم مسلمانانو، له دې نه بغیر نور برکتونه یې څه دي؟ یو برکت او یو حق د دې قرآن هغه د تلاوت دی په موږ تاسو. په دې باندې موږ تاسو خبر، په دې باندې موږ پوهېږو که نه پوهېږو؟ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې انسان تلاوت د قرآن کوي نو په هر حرف الله رب العزت انسان ته لس نیکۍ ورکوي. دغه تلاوت په د مرګ ما بعد کوو که اوس په ژوند کې. د ډېرو خلکو په کورو کې د قرآن بندي پروت دی. هغه د یو چا واقع ده، وایي د روژې په میاشته کې دا د کلي محلې خلکو دا معمول و چې هغه حافظ چې تراویح به یې ورکولې یا امام پخوا خلکو به صرف د روژې په میاشته کې امام راوستی، نو هغه امام به پر دې کورو باندې میلمه کېدی، نن په دې کوټه کې، نن په دې کوټه کې، نن په دې کوټه کې. یو ځل یو کوټې یا کوټه نه لري، د کور خونې لري، بیولې دي د کور په خونه کې 15,000 روپۍ پرتې دي. هغه استاد هغه امام راولاړ شوی دی، د 15,000 روپۍ راخیستې په قرآن کې ایښي دي. بس تک کال په دې کې تېر شوی. یو کال ما بعده چې ګوري هغه د کورو نوبت باندې دا امام میلمه کېږي. پرستو د دې نوبت چې راځي نو د خاوند او ښځې ورته په سوچ کې دي، ځکه چې د تېرې پلا د راتګه سره 15,000 روپۍ ورکې شوې. نو هغه ورته وایي چې دا زموږ امام خو غل دی، زموږ امام خو تېره پلا چې موږ راوستی هغه 15,000 روپۍ یې غلا کړي دي، 15,000 روپۍ یې پټې کړي دي. نو د دې پلا یې راولو که نه د خلکو د شرمه د لاسه بس اخر ته زړه دې ته ښه کوي چې رابېولو. چلو اوس امام دی، نو د کلي امام کړی دی، او په کلي کې بعضې وخت کې به انسان زور د کلي د وجې مري. نو خیر امام چې راوستی باره په خبره په خوله کې نسو ته ټینګه نه ودرېدل. اخر ته ورته وویله چې هغه په روژ کال چې ته راغلی وې 15,000 روپۍ دلته په دا کوټه کې پرتې وې، هغه تا به نه یې لیدلې، تا به یو ځای نه ایښي. دور تل تاسو په سترګو ړانده یاست که تاسو قرآن نه دې راخیستی، خو ما په قرآن کې ایښي دي. نو دستي چې صاحب هغه موږ قرآن ښه په بخچې او په پوښ کې مچولی شو، تلاوت یې نسو کولی، په دا پوښ کې دستي پرتې دي. د دې نه دا معلومه شو چې بس تک کال کې نه تا نه ستا ښځې ستا کور والا قرآن مخ لیدلی دي. دغه خو نور د کور چې کوم کارونه دي، د غوا پورې، د پخولو، د رانیولو، د میمل، د راتللو، د رسمو، د رواجو پورې موږ ډېر په غښتلي یو. دغه د خدای قرآن په موږ دا حق لري د تلاوت ته که نه؟ په دې تلاوت کې به برکت که به نه وي؟ نبي علیه السلام وایي ته خپل کورونه مه ګرځوئ لکه هدیرې قبرستان په قبرستان کې ته یې دروسه مړي لیدلی چې په مانځه ولاړې، قرآن یې په لاس کې. نو موږ بیا دا قرآن په ژوند کې نه تلاوت و، د مرګه ما بعده مې ورته نیت که څنګه کوو؟
د دې وجه زما ګرانو عزتمند ورونو یو حق او یو برکت د قرآن د لکه د شفا چې کې پرته ده لوی وسپین ږیري ځوانو کشر مشر په خبر یاست دغه رنګه تلاوت حکم دی دغه رنګ په دې کې هم ډېر د الله ثواب پروت دی ډېر برکتونه پروت دي ډېر د دنیا خیر او د آخرت خیر پروت دی همدغه قرآن به په ورځ د آخرت زموږ ته شفي او که نه همدغه قرآن به مې در ګرېوانه نسي دا به څوک شي نبی علیه الصلاة والسلام په ورځ د آخرت به په خپله نبی علیه السلام د الله په حضور کې دا خوال پیش کړي چې یا ربي ان قومي الله رب العزت نبی علیه السلام بارک وایي چې زما قوم د قرآن مهجور ګرځول د مهجور معنا به په خپله بیا ګورو چې د مهجور څه معنا ده یو خوا کافران دي چې هغوی ایمان کس نه دي په راوړي دا موږ تاسو چې منو نو موږ تاسو یې کوم حق ادا کړی دي نو د قرآن یو حق د تلاوت دی نبی علیه السلام په هر حرف لاس نیکۍ درته میلاویږي په کور کې چې قرآن تلاوت کیږي د اسمان فرشتو ته دی ځلیږي لکه دا موږ ته چې پر ستوري ځلیږي یو آیات شریف تر یو وشه په خوا وخت کې وشه په دغه حیوانانو کې د غوایو په دې شان وته پوهېږي غوایه تر غوایي ګلګي خلک ډېر خوښوي ګستره غوا راوړي تر یوې وش او تر یو وشي چې بغیر تا ته په غنیمت کې ورسېږي تر هغه یو آیات بالا دی یو آیات دو آیات تر دو درې تر درې نو عزیزانو په دې کې برکت دی په دې کې ثواب دی په دې کې د دنیا او آخرت عزت الله مشته دی قرآن کې اول ټکی د راغلی دی نونم پر غار حرا باندې لیکلي دي دا 15 آیاتونه اقرا باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الله رب العزت د ویلو حکم کړی دی د چیش د ویلو حکم د انګلیش د کتاب د اردو د کتاب د فارسی د کتاب د مثال د نور د اقرا حکم چې دی هغه د قرآن لپاره دی الله وایسته اے د خدای بندگانو دا زموږ د رب کلام دی په کوم ذات چې موږ ایمان راوړی دي کوم ذات باندې چې موږ ایمان راوړی دي کوم ذات چې اسمانونه درولي دي کوم ذات سره چې په حضور کې موږ پیښیږي د مرګ ما بعد زموږ د ژوند مقصد دی او منشور دی چې دا د قرآن کریم باندې موږ ژوند تیرو دا به زده کو په دې بسر خلاصو نو نماز ملایان تر پرېښي دی خو تاسو ملایانو کار دی پته یې څه ذمہواری راځي تلاوت حکم نه د باندې لري د امام صاحب رحم الله پر مسلک باندې 2 واره په کال کې د قرآن ختم کول دا د هر مسلمان پر ذمہ باندې د قرآن حق دی هر مسلمان پر ذمہ باندې نو یو برکت یا یو حق د قرآن هغه د تلاوت دی لکه شفا چې کې پکښې کې دغه شانتي الله د تلاوت حکم هم کړی دی پر دې تلاوت ډیر ثواب دی دویم هغه برکت د قرآن دویم حق د قرآن هغه دا دی چې قرآن ویل کېږي چې موږ غوږ ورته کښېږدو په دې ټیم کې به نه ګایېږي غوږ ورته قرآن ته ایښول دا واجب دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وی کله چې قرآن تلاوت کیږي بیا خاموش اوسېږي غوږ ورته کښېږدي دا واجب ده دا خبره د الله حکم دی اے د الله بندگانو د قرآن اوریدل او ویل تلاوت په دواړو کې ثواب دی حتی قرآن کریم ته صرف کتلم په عبادت کې شمار دی کعبه شریف ته کتل په عبادت کې شمار د نبی مخ ته کتل په عبادت کې شمار د مور پلار مخ ته په نظر د رحمت کتل په عبادت کې شمار دی موږ تاسو د دې څخه خبر یو یا کوم سر نه پخلاصو په دې خبر باندې دریم حق د قرآن کریم او دریم برکت دا دی چې هغه علمه چې موږ قرآن زده کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او بل چاته مروشي زموږ زمانه د لویدلې ده چې پر ډیک باندې 3 ورځې په 3,000 کرایه راوړي 40,000 لک روپۍ مونږ وډول چې ته چې ډول ورته ډنګي چې د انسان دماغ نه خراب هغه بو دی ډول تکشین او دا زموږ خلک شالیلا ورته غورځي دلته ورته اتن ورته کی ورته ګرځ نو دا باندې دی دا پیسې ورکی دا لږ دی پر دا ډیر نه دی پر یو هغه دغه نه دی هغه غزل چان چې کوم دی غزل چې ورته وایي ابا بلال چې ورته وایي په زور چې لکه بیا د بي ډیر ماپی غاپ بیا د بي ډیر ماپی دا کسانو ته 2 لک روپۍ په انعام کې او په دا سر باندې په خولي باندې او په دې باندې پیسې ورچخي په زیرانی ورچخي پیسې دغه لپاره دي دا د پیسو شکر تاسو ادا کوئ د قرآن په حق کې باندې بیا کوم وخت کې 100 روپۍ د مدرسې پیسې هغه 100 روپۍ پر ځان باندې خپل باندې بوجي اے د خدای بندګانو دا په موږ ته څه سوي څه دربه په موږ ته لویدلې بیا چې کله مثال موږ هغه دم کو د دم په وخت کې 100 روپۍ ته د قرآن قدرې کوي که څنګه
د دې وجې زما ګرانو عزتمندو ورونو د الله نیکانو بندګانو یو دانه چې کوم دی بل حق او بل برکت په دې قرآن کې هغه د علمه دی چې موږ به یې زده کوو. دا خالي د ملایانو دپاره راغلی دي، د بل چا لپاره نه دی، د ټول امت د هر مسلمان لپاره دی. دا د قرآن حق دی چې موږ به قرآن زده کوو، د زده کولو کوشش وکړو. او دغه رنګه الله رب العزت د دې قرآن کریم بل حق دا یشی دی، څلورم حق یې دا دی چې موږ به په دې قرآن باندې عمل کوو. دا هغه د خدای پاک احکام دي او وینای دي او عبرت دي او پند دي او نصیحت دي او د هدایت لارې دي کومې چې الله رب العزت په راضي کېږي او موږ ته د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لپاره دا قانون را لېږلی دی چې دغه ژوند زه غواړم ستاسو دا رقم به ته ژوند کوي. کمې خبرې په قرآن کې نه ذکر، خو نبی علیه السلام او صحابه هم په دغه باندې ژوند تېراوه او دغه را لېږل سوی قانون دی د الله له طرفه. که ته وایې په الله په څه راضي کېږي قرآن یې درښیي، که ته وایې د مرګ ما بعده به څه قرآن یې درته ښیي. نو علمه د علمه څه وروسته العمل به بل حق او بل برکت د دې قرآن عمل به دی. موږ د واده په ټیم کې د قرآن پوښتنه کړې ده چې قرآن زه دا واده څنګه وکړم؟ موږ خو په واده کې ډولچان او غزلچان او راچاته غاپې غره ته راولو. زه دې ځای ته اریان یم، افسوس دی زموږ پر حال باندې چې ته ډولچان راولې، یو نرم نس پیدا په کلي کې چې هغه داسې یو محفل جوړ کړي چې په د واده په ټیم کې خو یو شکر دی چې خدای پاک په تا باندې نعمت کړی، شکر وباسې ته په دې ټیم کې ته د یو نصیحت و د یو جلسې و د یو خلکو د راټولېدلو د خلکو د هدایت سوچ وکړو. د نامه د ډوډۍ دپاره زموږ د نامه ځای خوږېږو، د نامه د ډوډۍ دپاره موږ څو پیسې مصرفوو؟ موږ نشو کولی دا پیسې پر دا لار باندې ولګو چې قرآن خلکو ته زده سي، د یو مدرسې کفالت پر غاړه واخو، د یو یتیم کفالت پر غاړه واخو، دغه تعلیم به نو بس په واخو. که موږ به د خپل نفس او د خپل ګېډې خواهشاتو پر کوو، به ګېډه په ډکوه، دا خو کفر هم په ډکوي، یهود هم په ډکوي، نصارا هم په ډکوي. بیا فرق د مسلمان د کافر په دې مابین کې څه؟ ګرانو عزتمندو ورونو بل حق یې دی، پنځم حق یې د قرآن د هغه دا دی چې موږ په دې باندې بل چاته هم د ښو امر وکړو، د دې نه موږ پند و عبرت واخلو. د لوط علیه السلام کوم کارونه کول قوم یې څنګه ورسره اوسو، د مثال دغه رنګه چې کوم خلک دي، کوم قومونه چې راغلي پکې تېر سوي دي، د نوح علیه السلام قوم څه خبره کوله، ولې تباه سو، ولې برباد سو؟ نو له دې وجې چې موږ له دې نه پند او نصیحت واخلو، موږ د دې هغه پس منظر ته موږ وګورو. هغه ذات لره دې حمد چې نور قومونه زموږ د عبرت لپاره ګرځولي دي، موږ د چا د عبرت لپاره نه ګرځولي. ای د الله نیکانو بندگانو دا یې بل برکت د قرآن کریم دی، ولې تذکروا اولو الالباب. الله ما دې کتاب د نازل کړی دی چې دا کتاب د برکت دی، دې کې تاسو سوچ وکړئ، د دې د آیاتو د نشانو د مخکینی خبرو څخه تاسو پند عبرت واخلئ. ولې تذکروا اولو الالباب، که په تاسو کې سوچ وي، عقل هغه خلکو څه کول، څنګه ورسره اوس نتیجه څنګه. بیا اوم برکت بخښنه غواړم، شپږم برکت یې د استشفا دی چې په دې باندې شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفا، موږ یې دغه یو برکت راټینګ کړی دی. او موږ کله چې پلار مړ کېږي د زګندن په ټیم کې موږ له قرآن په یاد راځي، موږ له د فاتحې په ټیم کې قرآن په یاد راځي، هغه به ملا صبر لوایي. او دغه رنګ موږ له هغه ټیم کې برکت په یاد راځي چې موږ ما څوک قبلي جوړوي نو موږ قرآن پر وایي یا یاسین شریف پر وایي. ای د خدای بندګانو هغه نورې خبرې څه شوې؟ همدارنګه اوم برکت د قرآن کریم دا دی چې په دې برکت په دې قرآن کریم کې چې کوم احکام دي او په دې قرآن کریم کې چې کوم خبرې دي، موږ به رسم و رواجونه پرېږدو. زموږ د لاره دغه د اسلام تو خدای د کوزدي او د نکروز شپه په قرآن کې پیدا کړي، تو خدای دا شپه به ته په قرآن کې پیدا کړي. دا کوم چې د واده مثال دا چې د دې خوا چې ورا ورسي مثال درته کنه، د هغې خوا چې موږ د خیشان راولو چې د یو سړی واده یې کړی و، خیشان ته د زرو غاړه کې ورچولي، د زرو غاړګۍ باندې د سر خلاصېږي، د خدای په خوشحاله کېدلو د خدای په رضا کېدلو سر نه خلاصېږي. الله دې موږ ته هدایت